د نن ورځ تازه او مهم خبر دوستم که طالبانو سره د نړۍ او ګاونډ ګذاره ونه شوه پر ضد یې ګام اخلو. سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګذاره نه کیږي هغه مهال به د مقاومت شورا د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون پنجشنبې د افغانستان د ژغورنې د شورا په انلاین غونډه کې وویل چې طالبان له زوره پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د عین حال کې وویل چې خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې شورا مشرانو چې له هیواده بهر اوسي د جمهوري نظام د پرځېدو د دوهم کال په مناسبت په انلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړل. دا اوس هم د کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وخت.